منګو د بندګاله و انځدي وخه ته ما د پاره انځور نشته راوړې بیا کوردن نشته ما د په یو غش می دوه ښکاده لیدلي خو تا خپله د دې ښکاده یا د ماما ښه خوند یې وکړه که نه درته راوش کومه او ما خو لا دا ګانه دي نه ونو او چې دې انځز په غلا کې څه پکې دي ته منو اوس مې خو چې کوم بیا زما د پلار خو به نه به داسم نه دې غوږ کوم داسې تا نه پرېږدم نو خو ستا خدمت کې هر وخت حاضر یم دلته به راغلی چې کوردنه کوې نو زما به هره خبره منې ګنې کوردن نشته که تا خو زما د لور ولیده که نه په سترګو به درپسې ړوند کړم ولغه محترمه غواګانو له مې واخم دا او د ښه او ده مې واغل او انګد مې جادو که نو ما څه به لکه لاسم وده بسمه دمه به مې وشي دا ما څه کې داسې کار به وکړې دا پیسې واخله الله فلان محترم دا ته 500 دا دا ستا دپاره نه دي ودې دې باندې به سودا راوړې سودا ما دا منګه زده کې ګودې ماتې کړې چې په خدای به واده که بس لکه چې پلار خاچې ته لاس واچو موږ ویل دا څنګه ستا په زړه باندې د دغه مو به توی شولې خرچه پرېږده لاړ به شي ګوره دمه به دې وشي سودا به م راوړې او ساعت به دې تېر شي دا څه وایه دا ما د په یو غش مې دوه ښکاده لیدلي خو تا پلار د دې ښکاده او که سودا م ده او دا دمه م وکړه او ساعت به دې م تېر شي مجبور یم نو بس زه لاړ باشم خدای دې پکې خیال واچي هغه د کار څپلۍ مې هلته ویشتلې ما چې زه دې کې به کوم زه بس لاړ باشم نو زه زر راځه زره مالو که چې منې یاداښت کوي چای ګوړه بوره او دغه سپلۍ باندې څنګه کلاس کې نیولي دا خو پخپله کوه که نه خانې لاله دا په تا باندې څه چلو شو ستا خو مکمل ژبه بدله شوې ده که نه وروره دا زما جوبه دی تو لګې ژبه بدله شوې دی که نه خپل کار کوه خدایه توبه ښځه زه لاړم لکه سودا راخلم سودا خو به راوړې خو دا راته ووایه چې دا سپلۍ څنګه لاس کې نیولی دی خانې لاله داسې کار دی که نه چې دا درته پلار ډېرې محترم یې اخېستي مطلب قیمت یې اخېستې وي ما ویل که په خپل کړمه نو زه د به اوس کېږي زارې به شي ښځه زه به داسم خوښه ده تو چېرته یې ودرېږه زه ستاسو کېږم نو خو ته زما د راتلونکي ښځې ماما یې کوردنه کوې که نه ودې نه کومه چې کوردنه کوې نو زما به هره خبره منې ګنې کوردن نشته نو خانې لاله زه خو ستا تړلی چرګ یم حلالوم یې ما نو چې هر څه راباندې کې ښه بیا داسې کار وکړې چې ما دپاره انځر پېژنې انځر کې خوراک والا انځور نه دی جد والا چې پېژنم ولې نه خو دې وخت کې به چاته پیدا کړم هلته خو لن نشته که نه ما لیدلی که نه ما لیدلی دی تو به ورشي او هغه به ما ته راوښکایي که زه وخورم شمړو سره کوم ځای کې دي تو راځه زه ته ښیم تو راځه ته م راته ځي زه ته ښیم زه نه ځم ما څه نه وړې که زه لاړم بیا څه کوې ته به خپله او دا سودا به څنګه څه سودا به نه راوړم سودا به بیا یې راوړې که نه اول زما ضرور دی که د پلار زما د پلار د بس پلار به خپل کار کوي دومره سودا به یې راځه چې راځه راځه نو خلا راځه که نه زه تللی ما د ناوخته دی راباندې که نه هغه مخامخ بوټی ګورې دا د انځر بوټی دی ورشه او ما ته انځر راوړی انځر خو به دا ده نو څوک خو به مې وخي نه ماړه هېڅوک هم پکې نشته دی څوک به مخکې نه فرخار ته او شیریني دپاره غل سوری کړی و ته ما دپاره انځور نشته راوړی بیا کوردن نشته دی د دغه خبره دې ورانه ده نو پرخا ده خدای دې بې خو نه باسه موږ دې په غمه ده ودیو ته ورشه که نه ورشه یاره دا انځر کوم ظالم شکی موږ یې پکې پرېږدو او کوم ظالم شي ویش کوي موږ به ورته کې دانه م خوړی دا پنجره تړم یې پورې پرېږدم یې نه زه خو په خدای به هغه ته کدار یا که نه
یا دادا ادم جوان ګوله بندګا ده وخېجه د خیره څه ده اول ځان وکړه او بیا خالي لالا ته ویسه څپلۍ لاره څوک پټې نه کړي وخېجه خوښ به دې شمه وروخه دې کنه څه کوي خدا دې بي خو بس دغسې وروخه دغسې څوک را باندې دا نه شي نشته ته ورخېږه منګه د بندګا ده وینځه دې وخه زبردسته خوند کوي چې غوته کاسه شوم دی اوس څنګه خوند یې کړی وی نورم خانه لاله خدای د سره خو کې کینځل دی راته وښوده نو دا ټولون د خیر سره چې ځان له مو کومه او خاني لاله ته انځر دې وخوړه د خیره یا د ماما ښه خوند دې وکړه که نه درته راوش کومه راکوشه دې خواته وسه ولې خدای دې خیر کړي څنګه ته راکوشه ته نن دې څنګه چلې ولې مې کوزې هغه تیاره راکوشه دغه دې دا کته شومه الله ته خیر وکړي کوم خوازي د خیره وسه ودې ماما ودې څه شوی دی خوازي موږ دې کې زران پرېږدو او ته راشه ویش کوې موږ به کله کې دانه هم خوړلی دا تیش خدای به ولکه که څه راغلی همدا نن راغلی یم خیر صبر وکړه په خدای که ما دا لیدل قاني لاله راته وښوده صبر وکړه ودې پرېږدم دې چې زما د ونې زران شکي بلاله محترمه بلاله محترمه راشه محترمې کړمه ده دا څه کې دا خو مې لږ صبر وکړه تاله اوس ښیمه الا ولا ونیول کې قانې سړی د انسانانو غلا کې ونیول او تم تخته کتاب پسې راغی ستا هم خیر نشته دا څنګه چاچو خانې لاله چېرته ده ودسېږه صبر وکړه ما دا ورته پرېږده که دا زمونږ ونه کې زران ځکه ختمېږي خیر دی ماما څنګه به دې ونیسم نه ګوډې مه کوه ګوډې دا مه کوه که نه خدای خاطر وکړه خدای خاطر توبه مې ده توبه وباسه توبه په خدای خاطر بیا شکئ زنانه نه هېڅ کومه بیا دې پلار مې دې توبه موږ به کې زنانه پرېږدو او تاسو وش کوئ وباسه توبه اوس مې خو چې کوم بیا زما د پلار هم توبه ده نه به داسم نه دې غوږ کوم داسې تاڼه یې پرېږدم دا ده چې شاسو خانې لاله خدای دې په تاناکو باندې ودید کړه څرګنده یې ولا چاته ورکړې ده ای دا لاسونه خو به وباسم خو دې ساده چې وکړم ماکو خانه او ماکو خانه لا اله الا الله محمد رسول الله څه چل دی چمنګول خو دلته نه راغلی چمنګول دلته څه کوي نو خو ستا خدمت کې هر وخت حاضر یم دلته به راغلی ها دا به نو چېرته تللی داسې نه چې شاپې شوي راځه چې ورپسې وګرځو دغه غم خو ما سرم دی راځه ما ده څه وکړم بس چمنګوله بندګا ده وایه دا د غم تپې وسه او ما خو لا دا ګانه دي نه ونو او چې دې انځس په غلا کې څه پکې دي ته منو ظالمانو پاس به یې تړلی دی دا نه انځس خو به مې خولې کړم ته مې مولکه تنده وویده ته په دې لارې څوک نه ځي وخلکو خلکو زما کاکا ودې خدای مو بخښه مو داسې تلاشې تړلی یم دا سر خوړلی به چېرته تللی خدای خبر شته خدای پاکه ته مې مرسته وکړې که نه نو دا غل د چمنګل نه دی ګل غوندې ښکاري دا دی که نه
هغه دی خدای چې داغ دی ستړي مسئ دا ولې دا پلاره محترمه کیسه خرابه ده انجه د په غلا کې ونیولم دا چا تړلی خو څه خبر دي یو نری تیلی غوندې راغی بس ویل د انجه زما دی رسۍ ته یې د کور نه راولې وه دا پسې نو وای ملت دا یو نری سړی ته نو څه مې کوي ډوډۍ خو غبرګې دوه په خولې منډې و پلاره محترمه نه دي دی اورېدلي غل هسې خرڅتونکي د ماشوم نه مې یادېږي اوس مې خلاص کړه پلاره خلکو غړ شی نه پټ کړل هغې نه چا پوښتنه ونه کړه او تی په انځرانو تړلی خولۍ مې چې شو خولۍ یاره خو په تا به موږ توره کوو نو دا پړی به هم تې وي راځه غنیمت یې ویوه راځه مه کیسه دې چېشته وهې ته ورته نصیحت کوه په نصیحتونو خو مې خوله ستړې شوه نوره زما ده خدایم په جنګ کړم چې زه درنه خلاص شم خلاصه موږ نه په جنګ کېږو دا راته ووایه چې تا غلا ولې کوله او هغه هم د انځر وغلا لا ده محترمه په خدای باور وکړه خاني د الله راته ویله ویل انځر ته مې زړه شوی زه خو تلمه سودا پسې بس راته ویل چې انځر راته دا وله چې دغه زړه مې لږ خوشحاله شي ای چمنګولیا یوه خبره مې په خلاصو غوږونو واوره ته چې دا کارونه کې او دا غلاګانې کې که نه نو زه چې څه وکړم چې ماخوخان ماما ته راته وایې چې دا کارونه مه کوه غلاګانې مه کوه او خانې لاله راته وایي چې غلاګانې وکړه بیا زه له خود څه در کومه په دوو کې مادیان کړی یم نه نو تا ته به خلک وایي چې په سیند کې ځان ګزار که ته به ځان ګزارې څه وکړم خو دا وایم چې که چېرته دا کوژدل مې زه وشي په همدې خاطر باندې که څنګه پلاله محترمه غلی کېنه په شرمونه دې وشرمولم ته لا خبرې م کوې برابر دي دا کارونه دي سبسکرایب یې کوي که نه د خدای مسلمانانو ولې ورته داسې دردګو دی کلینګانې د رئیس نشي کلینګانې چې زموږ نورې ویډیوګانې وګورئ چمن ګل وایس او شعر چې بېخیر نه کوي شعر یې کوي شعر